السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ. په دې هیله چې جوړ او روغ بیاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. نن شنبه د مې د میاشتې 2 نیټه ده. اوس هم د هیواد او نړۍ د خبرونو سرټکي. خلیلزاد وایي حکومت او طالبان باید د افغان سولې لپاره بندیان ژر خوشي کړي. همداراز ایراني پولیسو په قصدي توګه 50 افغان مسافر سیند ته اچولي. طالبانو تخار کې 1500 بوتله شراب نیولي دي. لغمان کې د محبس پر سرتیري چاودنه شوې او 7 کسانو ته یې مرګ ژوبله اوښتې ده. د تازه ترلاسه شوي راپورونو له مخې نن سهار تقریبا 10 بجې د لغمان د محبس پر مدیر نور محمد نیازي باندې په داسې مهال د موټر سایکل پر مټ چاودنه شوې چې نوموړی له محبس نه د راوتلو په حال کې و. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزي رسنیو ته ویلي چاودنه د محبس مخې ته پر لومړي قرې اول رامنځته شوي. هغه وایي په دغه چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او د محبس د مدیر په ګډون 4 تنه ټپیان شوي دي. دولتزی زیاتوي چاودېدونکي توکي په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي او بیا د ریموټ په واسطه چاودنه ورکړل شوې وه. د یادونې وړ ده چې تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم افغان حکومت د دې چاودنې پړه په کومه ډلې اچولې ده. دا چاودنه وروسته تر هغه کېږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی ترڅو دواړه لوري ژر تر ژره بندیان آزاد او بین الافغاني خبرو ته ورسیږي. د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې باید یو د بل بندیان چې څومره ژر کیږي خوشي او د سولې د خبرو اترو بهیر ته لار هواره کړي. نوموړي د بندیانو آزادول سولې ته د رسیدو خنډونه له منځه وړي او ویلي دي چې د ملکي تلفاتو کچه د تیر کال په پرتله 90% کمه شوې ده. خلیلزاد وایي د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستی او له دواړو لورو یې غوښتي چې د بریدونو ګراف کې په پراخه اندازه کموالی راولي او همدارنګه د دې تشدد پایلې به منفي وي او اړتیا لیدل کیږي چې بیرته پخواني حالت ته ور وګرځو. نوموړي زیاته کړه چې له دې ټولو سره بیا هم د کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو په تلفاتو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. خلیلزاد د بندیانو په خوشي کولو کې د حکومت لخوا د خنډونو اچولو په تړاو د امریکا په مسؤلیت څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې ټولې خواوې باید د روان وضعیت په کابو کولو کې خپل مسؤلیت وپیژني. د توافقنامې له مخې ټاکل شوې وه چې په 1398 هجري شمسي کال د کب په 10مه 15000 طالب بندیان او 1000 تنه دولتي سرتیري آزاد شوي وای. خو د امریکایانو د مخفي مشورې له امله ارګ په دې کې خنډونه رامنځته کړل او د بندیانو پروسه یې له ځنډ سره مخ کړه چې ورسره بین الافغاني مذاکرات هم په یوه ناڅرګند برخلیک اخته دي. د هرات خبریالان او چارواکي وایي د سرحدي پولیسو هغه 50 تنه افغان مزدوران چې غوښتل یې په قاچاقي ډول ایران ته لاړ شي پر سیند لاهو کړي چې له ډلې یې 38 تنه مړه شوي دي. د سرچینې په وینا یادو افغانو کارګرو غوښتل د ذوالفقار سیمې له لارې ایران ته په غیر قانوني ډول واوړي چې پولې ته څیرمه د ایران سرحدي پولیسو نیولي چې له سختو شکنځو وروسته یې ټول هریورد سیند ته اچولي. په لاهو شوو کسانو کې 38 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 12 تنو یې په لامبو وهلو ځانونه ژغورلي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي چې تر اوسه د دې 3 تنو ډوب شوو افغانانو جسدونه هرات ولایت ته را انتقال شوي. د ده په وینا د پیښې د پلټلو لپاره یو پلاوی ټاکلی ترڅو د یادې پیښې څرنګوالی معلوم کړي. د یادونې وړ ده چې ایران تر دې وړاندې هم له افغان کډوالو سره په توپیر چلند تورن شوی او په ایران کې میشت ګڼ شمېر افغانانو د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي.
طالبانو د تخار ولایت په خواجهغار ولسوالۍ کې د شرابو یو ډک موټر نیولی او 1500 بوتله شراب یې ترې ترلاسه کړي دي. د طالبانو له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي دي چې نیول شوي شراب په یو موټر کې بار وو چې له تاجکستان هیواد څخه د تخار ولایت مرکز تالقان ښار ته انتقالېده چې ونیول شول. طالبان وایي چې د دوی د کشفي ارګان د راپورونو په اساس یې د خواجهغار ولسوالۍ په شابردي سیمه کې دا موټر له 2 تنو قاچاقبرانو سره نیولی دی. دغه راپور چې د طالبانو په رسمي ویبپاڼه الاماره کې خپور شوی دی په کې راغلی دی چې نیول شوي 2 تنه قاچاقان د اسلامي امارت شرعي محکمې ته سپارل شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د حکومت تر واک لاندې سیمو او ښارونو کې شراب، چرس او نورو نشهیي توکو استعمال عادي خبره ګرځېدلې، خو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د شرعي احکامو څخه په سرغړونو تورن کسان د طالبانو د شرعي محکمو له پریکړې وروسته په سزا محکومیږي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې ډیر ځله د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې غله، انسان تښتونکي، د نشهیي توکو کاروباریان، زیناکاران او ګڼ نور مجرمین د طالبانو له شرعي محکمې وروسته محاکمه شوي دي.